له نړیوال هوایي ډګره د غیر قانوني پیسو لیږد. دا خبره د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د څار اداره سیګر وایي. له دې نړیوال هوایي ډګر نه چې مسافرین له څو سختو تلاشیو وروسته تر الوتکې رسیږي، سیګر وایي له وی آی پي برخې نه غیر قانوني پیسې په اسانه بهر ته لیږدول کیږي. د دغه ادارې په خبره له 2000 لومړي کال راهیسې له افغانستانه د هوایي او ځمکني لارو څخه په میلیونونه ډالره له هیواده بهر قاچاق شوي. د امریکایي ادارې له خولې د لوړپوړي چارواکي او سیاسي نفوذ لرونکي کسان دي چې د هوایي ډګر له وی آی پي برخې بې تلاشۍ ځي چې دې سره د پیسو قاچاق ته لاره هواریږي. دغه د پیسو اتهامات په 2012 کې زیات وارد و چې هغه هم خارجان ده. کله چې زه په هوایي ډګر کې قومندان وم، په وخت کې ما د 100 نفره خارجان نیولي چې اکثر آثار اعتقاد ویستل افغانستان او د پودر و هیروین قاچاقبران چې هغه ما د قانون منګول ته سپارلي دي. سیګر هم وایي د راپورونو له مخې په 2011 کال کې له افغانستانه شاوخوا 4.5 میلیارډ ډالره قاچاق شوي وو. دا چې تر ننه پورې څومره پیسې د دغه هوایي ډګره بهر ته قاچاق شوي لا روښانه شوې نه ده. په هر اندازه چې افغانستان ډالر، طلا او داسې نور ډبرې د لاسه ورکړي او د نورو هیوادونو پیسې دلته راشي او دلته شتون ولري، په هماغه اندازه باندې موږ ملي شتمنۍ په افغانستان کې کموو او باعث د دې کېږي چې د پیسو په تبادله باندې منفي تاثیر وغورځوي، د افغاني ارزش راکم شي او باعث د دې شي چې زمونږ صادراتي کمزورتیاوې رامنځته کړي. له هیواده بهر د غیر قانوني پیسو د قاچاق په اړه افغان حکومت هم اندېښمن دی. د هوایي چلند اداره وایي په روان کال کې د میلیونونو ډالرو او سرو زرو ترڅنګ 15 امنیتي کارکونکي هم نیولي چې له قاچاق وړونکو سره یې لاس لاره. ځینې صرافان بیا وایي د ډالرو د قاچاق د مخنیوي لپاره د افغانستان بانک په ډیری سرحدي ولایتونو کې په ای ټي ایم ماشینونو کې د ډالرو ایستل بند کړي دي. کندهار کې بانکو مشکلات جوړ کړي دي، هم مشتم تجارانو ته دغه تجاران چې وچې میوې خرڅوي په هندوستان کې یا نورو ملکو کې ډالر چې ورسره انتقال شي دوی دلته ډالر نه ورکوي، وایي زموږ سره ډالر نشته. ډالر د افغانستان بانک موږ ته نه راکوي. افغانستان بانک ته چې ولې ډالر نه ورکوي، وایي دوی دې خپل انتقالات وکړي. خصوصي بانکو ته چې وایي چې خپل انتقال، وایي موږ ته د کابل پر ایرپورټ نه راپرېږدي چې موږ را انتقال کړو. نو موږ د دوی دلته خو داسې ډالر نشته چې خلک یې انتقالوي یا بیا باندې موږ خپله د نورو ملکو څخه د ډالر را انتقالوو دلته. د سیګر په راپور کې راغلي چې 15% غیر قانوني پیسې له هیواده بهر قاچاق او هلته ترې ګټه اخیستل شوې ده. تر دې وړاندې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ادعا کړې وه چې حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې بې نښانه الوتکې کینی او پیسې او لوړ بیه توکي له هیواده بهر وړي، چې د افغانستان هوایي چلند ادارې بیا د ښاغلي حکمتیار دا خبره رد کړې وه. شازیه حیا، کابل.